أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. دغه مخکې آیت کریمه کې الله جل جلاله د هغه حیوانات بیان وکړو چې دغه حیوانات حرام دي. نو اوس په دغه آیت کې الله پاک د حلال شیونو بیان کوي چې دا د حلال دي. فواکه دي، خضروات، سبزی، میوه وغیرہ، دا ټول شی نه حلال دي. دغه کې څه حرام نشته. چې خپل ملک وي جایز طریقه سره دا ټول حلال دي. او د هغه نه علاوه شکور نو اکم سپیتا تربیت ورکړه شو وي، تعلیم ورکړه شو وي، یا یو شاهین بوز دا وغیرہ بشادو، نو دغه ته تعلیم ورکړه شو وي، په دغه باندې تشکر کوي، نو د شکر یې جایز ده. خو د هغې خپل شرایط دي. من جمله د سپي د تعلیم نه چې دغه سپي دا تعلیم چې دا زده کړه ده د شکر، نو د هغې تعلیم یافته کېدلو علامات څه دي؟ یو علامت کې دا ده چې کله ته په شکر پسې دی اوستی، یعنی په شکور پسې چې استوي دی پسې منډه وي، په خپله باندې منډه نه پسې وي. او چې کله په شکور پسې ته اوستوي، شکور په نیولو دی قادر وي، ورنږدې وي، دې ټیم کې ته بیا واپس روغوړې د تو په اشاره باندې دی واپس اردرومي، نو پته ولګېدله چې دی چې دا یعنې شکور پرېږدي خو بیا تو ته واپس اردرومي، دی تعلیم یافته ده. داسې چې دی درې ورې وکړي نو بیا د تعلیم حاصل کړه. یوه علامه. دویمه علامه چې کوم شکور دی ونسي نه هغې نه به دی خپله خوروک نه کوي. که خپله یې نه خوروک کوو نو بیا دا معلومیږي چې دا د ځون دپاره نسي، تو دپاره یې نه نسي، یا تعلیم نه ده وخوسته، بیا د د شکور چې د هغه ته نشي خوړی. او دارنګې د بوز وله کې هم دغه رنګې خبره ده چې کله یې تر واپس کوي واپس کېږي، خو لیکن د هغه که د شکور نه خوروک کوي، د خوروک شرط په هغه کې نشته ده، ځکه چې ادا عادت هغه نه پرېږدي. خامخا چې هغه شی ونسي نو سا کوي نه کوي. خو چې کله اوس دغه بوز ده یا سپای ده تعلیم یافته شو، تعلیم یې حاصل که، شکور ورباندې کوي، نو دغې وخت کې د هغې دپاره بیا څه شرایط دي؟ یو دا چې تعلیم به حاصل کړی، او دا کوم ځناور چې دی ونسي دا به د زخم به هم پکې کړی، که په خوله کې دغسې ورمړ شو، زخمي شوه نه ده، بیا مردوړ شو، نه یې شو خوړی. او دارنګې د دغې سپي سره به بل غیر معلم سپی چې هغه ته تعلیم نه وي ورکړی شوی، دا به ورسره نه وي شریک پکې، د شکور به دی په ګوشي کوي، ځکه چې د ټول تعلیم یافته ده، غیر تعلیم یافته ده. بل دا چې ته یې کله ورباندې پرېږدی نو بسم الله به دې په ویلي وي، او که د ارسال په وخت کې پرېږدوې بسم الله دې په نه ده ویلي، شکور یې تر ونیو، تر ویوړه، مړ شوه، زخمي شوه، دا بیا حرام ده. او چې په کوم وخت کې یې پرېږدوې بسم الله به دې په ویلي، او دارنګې څه خوروک په وینه نه یې کړی. نو دا 15 شرایط دې د په شکور کې دي چې د دغې شرایطو موافقه چې زخم یې پکې کړی، تعلیم دته حاصل وي، دارنګې بل غیر معلم سپی دا ورسره نه وي شریک شوه، څه یې نه خوړلي هم نه وي، بسم الله په تېره شوي وي، دا شکور یې ته روړاله، نو دا چې دا اوس تو دپاره حلال ده، ته دا خوړی شي. او د هغې نه علاوه دې سره نږدې مسله چې اوس موږ په خو تقریبا د سپوی شکور، عام شکور اوس ډېر کم ده، خو د سپوی شکور دا بالکل نایاب ده او نادر ده. د ټوپک یا د کورکمن شکورونه دا خلک کوي. مخکې
غولیل وغیره دا ټوپکې نه وې، د غیشیو باندې په تیر باندې به چې و هغه شکورونه کېدله. نو غیش چې کله سړی په ځناور پسې ولي نو کله چې زګور ورباندې کوي بسم الله اکبر د په وایي، اوس دغه ځناور په ولګېده، مرغای په ولګېده یا بل داسې اوزادو څه شی دي خرګوش ته په ولګېده، نو بسم الله دې په باندې ویلې دو په غیشي باندې ولګېده چې ته ورسېدې صحیح له وینه وتل یوه دا حلول ده. او که چېرته ته ورسېدې ژمدای دې ونیو په ذبح یې اوس ته قادر یې حلول دې نه که تو نه دغې ځای کې مړ شو نو دا اوس مردوړ ده دا نشي خوړی. د اول صورت کې حلول ځکه دا چې ته په ذبح اختیاري قادره نه وې، بس دغه کومه جرخه د زخم چې دغې غیشي وکړه دا په ده کې کافي شوله، وینه وې نه وبهېده، که په پښه لګېدله وم که په خېټه لګېدله وم که په سار نه په څه شي باندې لګېدله وم دا د تو پر حلال ده. او که دغسې د ژمدار ونیو حلول دی نه که اوس دی نه مړ شو نو بیا حرام ده. د ټوپک وله کوم شکور چې دا چې په ټوپک یې وولې یا په کورکمنه وولې په هغه باندې که ته بسم الله الله اکبر ویې ودې وشته ته ورسېدلې ژمدای دې مینده نفس دې بیا په خپله طریقه سره حلول دی که دا حلال ده. خو که ته ورسېدلې او دا یې مړ شوه و نو دا چې دغه مردوړ ده. شرط پکې دا ده چې د غیشي وله اوس ګوره حلال ده چې ته ورسېدې مړ شوه بسم الله دې په ویلي وه چې ته ورسېدې دا چې دا یې مړ و حلال ده دی ته په ټوپک ته یې ولېدو مرکنډای یې نه پرې که په کورکمنه دې ووشته مرکنډای یې نه پرې که ویشتلو په وخت کې ټوپک پل هم بسم الله ویلي وه د کورکمنې پل دی هم بسم الله ویله وینه هم وینه وبهېدله لیکن ته چې ورسېدې دا مړ شوه نو دا ته نشي خوړی دا مردوړ ده. ځکه چې د رمې په وخت کې چې کله وشتل ته کوې داسې علاوې ته شرط چې په خپله باندې زخم کوونکي جارحه وي زخم کوي نو غیشه ده هغه ته په سرمن باندې تیزۍ سره تیر کا زخمی کوي دی د ټوپک ګولی دو ته یې په تیزۍ سره تیره که په سرمن باندې نه دي زخمی کوي. دارنګې د کورکمنې کوڼه ده ته یې په لو سر تیر که په تیزۍ سره نه دي زخمی کوي. نو هر چې دا ټوپک کې چې دا اوچوی شي اوس چې ځناور دا زخمی کوي نو دا د برود په طاقت باندې دی خپل حرارت د وجې نه ګرمیشت د وجې نه د تیز رفترۍ د وجې نه هغه ځناور چې زخمی کوي که نه خپل په ده کې دغه خصوصیت نشته چې دا په څه شي کې زخم کوي. د هغه رنګې دغه کورکمنه باندې ته ولې یا منې چرچری دو نو په هغې کې په خپله دا صفت نشته ده چې دا په څه شي کې زخم وکړي خو لیکن هغه تیز رفتار د وجې نه په ده کې دغه قوت پیدا شي چې دی په ځناور کې زخم هم وکړي نو د ده وله کومه چې کې دقت صفت وي په زوره باندې دا یو شی شلی نو دې وجې نه هغه چې وي دغه حرام وي دا مردوړ وي او دغه خوراک چې دا جایز نه وي. یسألونک ماذا احل لهم دوی سوال کوي تو نه ماذا احل لهم چې څه شی دوی دې پوره حلال کړي شوي دي د خوراکونو نه قل پیغمبر ورته وایه احل لکم چې حلال کړي شوي دي تاسو دې پوره الطیبات پاک شیونه پاکیزه شیونه حلال شیونه وما علمتم من الجوارح وصید ما علمتم او شکور د هغې شیونه علمتم چې تاسو تعلیم ورکړئ من الجوارح د زخمی کوونکو ځناورونه یا من الجوارح من الکواسب د کسب کوونکو ځناورونه مکلبینا په حالې کون د دې کې چې دا تعلیم یافته وي یا په حالې کون د دې کې مکلبینا چې دا تاسو ورباندې پریښي وي دوی منې کوی شي تعلمونهن چې تاسو تعلیم دې ته ورکړئ نو د تعلیم داسې شی دی چې سپي ته هم ورکې د هغې سپي کوم شی دی تر ونسي هغه الله ته په حلال کوي. تعلیم کې ګوره دغه اثر ده او برکت ته پکې تعلمونهن مما علمکم الله په هغه طریقه باندې مو تعلیم ورکړی علمکم الله چې هغه تعلیم الله تاسو درکړی هغه دا به در زده کړي تعلیم وله فکلوا مما امسکنا علیکم نو پس تاسو خورئ مما د هغه ځناور نه امسکنا علیکم حفظنا لکم چې تاسو دې پرې ونیسي واذکروا اسم الله علیه او تاسو نوم یادوئ د الله پاک علیه په دغه ځناور باندې په وخت ارسال کې چې کله ورباندې پرېږدوئ واتقوا الله ډارېږئ د الله پاک نه ان الله سریع الحساب بشک الله پاک جلدی سره حساب اخیستونکی ده. الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین دغه آیت کې نور پاک شیونه دام د حلال دي لکه مثلا د یهودي د نصرانی ذبیحاتو
نو چې صحیح نه یهودي او نصرانی وي کتاب منی پیغمبر منی قیامت منی دا ذبیحاو کی دا خوړای شي دوی ولا مشته حلال ده موږ ول دوی ته حلال ده درنګې د اهل کتاب کومې شذې دي د هغه سره نکاح چې دا جایز ده خو چې صحیح کتابیان وي او په موجوده وخت کې په دوی کې صحیح اهل کتاب پیدا کول دا انتهایی مشکل دي اکثریت د دوی نه تقریبا دا دهریا جوړ شوي قیامت انبیا خدای دا سره منی نه او درنګې هغه کسان چې هغه ځون ته براینا مسلمان یي په حقیقت کې د اسلام دشمن دي لکه روافض شیعه قدیانی وغیره نو د دغه ذبیحې هم او د دغه د زنانو سره نکاحونه کول وغیره دا ناجایز دي الیوم احل لکم الطیبات نن ریز حلال کړي شوي تاسو لپاره طیبات حلال شیونه وطعام الذین اوتوا الکتاب او خوراک د هغه کسانو یا ذبایح د هغه کسانو اوتوا الکتاب چې کتاب ورکړه شو دا حل لکم حلال ګرځول شي تاسو لپاره وطعامکم حل لهم او خوراک د تاسو حل لهم جائز دی دوی لپاره حلال دی دوی لپاره والمحصنات من المؤمنات او پاک دمن عفیف شذ د مؤمناتنا د مسلمانونو د سلام نکاح تجایز ده والمحصنات من الذين او پاک دمن شذ د هغه کسانو تل کتاب چې کتاب ورکړه شو من قبلکم مخکې د اتوسنا چې دوی سره نکاح وکړي تجایز ده خو کله اذا اتیتموهن چې کله تاسو دوی ته ورکوي اجورهن مهورهن مهرونه د دوی محسنین چې تاسو نکاح کوونکي وي سره غیر مصافحین زنا کوونکي نو سره ظاهرا ولا متخذین اخدان او نو سره نیونکي اخدان په پټي ملګرتي ومن یکفر بالایمان اسوک چې کفر وکي بالایمان په ایمان سره یعنی سمانا د اهل کتاب سره نکاح وکړو هغه بل دین طرف ته وړو نو کافر شو مرتد شو فقد حبط عمل تحقیق سره ضیاع شو باطل شو عمل دید او فی الاخرته من الخاسرین دای په آخرت کې من الخاسرین دي نقصان چتونکو نا یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم وايديکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین دا تقریبا مخکې تر شو دا د یو د حکم د یو د فرایض تیمم طریقہ نو صرف ترجمه کو ایوزو کې صرف یو خبره هغه بیان وکړه یا ایها الذین آمنوا ایدیمون خوندونه اذا قمتم الى الصلاه قمتم په معنا د ارتم چې کله تاسو اراده وکړئ الى الصلاه المنصرف تا او تاسو به او دستوي فاغسلوا وجوهکم نو تاسو اوینځئ وجوهکم خپل مخونه و ایدیکم او خپل لسونه الى المرافق تر دې سنگل پورې وامسحوا برؤوسکم او تاسو مسحو کوئ برؤوسکم په بازه حصے د اثرونو د توسې باندې چې سلرم حصہ دو وارجلکم الى الكعبین او تاسو پښې وینځئ الى الكعبین تر د شنګریو پورې نو دې کې کلش غوندې دی وشته په مقدار وجه پوتې شو لوس کې په پښې کې په مخ کې او داس چې دا نه وشو اکثر کسان چې کله مخ وینځي نو دا د غږونه ایری دا د وینه پوتې شي درنګ لوسونه وینځي نو زرد په لوسو بتیری کی او د سنگل ایری دا وینه پوتی او درنګ لوس چې سړی وینځي ز بار بار دې خبره وضاحت کوم چې درې اوري وینځله دای به سنت دي فرضیت مکمل لمدول دي اوس مستقل چې کله سنت پکې پوتی کیږي نو بیا چې علی السلام فرمایي چې فقط ظلمه دینه کچا زیات کړ ظلم یو کړ کدینه چار کم کړ ظلم یو کو نو لوس چې کله سړی وینځي داسې اپیلا هر ژمی کې سرمن وچي خوش کوي نو ازر دینه لم دي لوس دغه سه مکمل لون په تیر کچ لوس ته لون شي یوري داسې اوبر او چول څنګه لرس دی وبېواله دغه لوس په تیر کا چې مکمل لوس لون شي دویم موري دی بیا خوستله نو مکمل لوس په تیر کا دریم موري دی بیا خوستله مکمل لوس څنګه لرس په تیر کا اکثر خلک غلط طریقه دا کوي چې پولوس کې یوري داسې ورغوا کې روخلی بیا روخلی دریم موري بیا په اخر کې د لوس په تیر کې یعنی لوس لون کې خو په اخري اوري باندې تیر کې نو شمیر رحمت الله فرمایي چې یو اد مره واحده دا داسې دی لکه صرف ته یوري چې وینځه درې اوري سنت دا نشول وارجلکم الى الكعبین وان کنتم جنبا فطهروا او کچرته وي تاسو د جنابت په حالت کې فطهروا نو تاسو فغتسلوا غسل وکوي ولم بیروي وان کنتم مرضى او على سفر کچرته وي تاسو مرضى د بیماری په حالت کې او به ضرر در کوي او ولا سفر یا سفر حالت کې وي او جاء احد منکم من الغائط یا روغ پوتوسی کې یو کس من الغائط د غټ مت یا زنا
او لامستم النساء یا تاسو لمست نساء کو شذینا مو مس کړله. نو د آیت ګوره ظاهري معنا چې شذینا مو ټچ کړه نو په تو باندې غسل اوشت یا مثلا او دست موت شو، او دست معنا او چې او دست موت شو. نو د دغه آیت د غامه ظاهري دو امام شافعي رحمت الله علیه د غامه د غاسه خوستیدو آیي چې د پردی شذ سره یا د خپل شذ سره بلا حجاب د لوس ټچ شو یا د بدن د کومه ایسا هم د پردی د زنانا سره ولګي ک خپل دو ک پردی دو او ک په شهوت سره ای ک بغیر د شهوت نه نو او دست موت شو. او امام مالک او امام احمد بن حنبل رحمهم الله تعالی علیهما هغه چې کا د زنانا سره د لوس ټچ شو خو سره د شهوت بلا حجابه نو صرف د شهوت قید پکې لګئی او دست موت شو. موږ اخناف یې چې دیس کې لامستم په معنا د جماعتم سره ده ټچ کې دون سره تعلق نشته ده هم بستری وي سره وکي نو د هغه نه پس خو او بیا چې دا جنابت کې سره نو بیا داس موتی جو غسل په بندر دل فلم تجدوا ما ان تصيب مندنه کوئی ما ان او بعد طلبنا 400 قدمونه وو دغه طلب کوي امید دې هم کړ شي بس وبنشته اوس فتيمموا سعيدا طيبا بیا تاسو قصد کوئی سعيدا یا تاسو تیمم او سعيدا طيبا په خورې پوکې باندې سعيدا خپل هم خورې ته معنا کوي طيب هم دې سعيدا دې پاک خورې طيب هم دې پاک خورې یعنی چې شاپاک خورې اوس ودیس کې بل مسله ګوره طهارت پمزکه باندې نجاست تا اور کی متیاز ور باندې وکړي سړی متیاز ور باندې وکړي دام زکه چې دې صفاکیږي کله طهارت الارض یبسها د مزکه پاکوله دا چې دا وچه شمیر پروغه وچه کړله باز د صفا شوه یا خفرها و د کندله دا کومه خاطه مکمل چې څومره چې ناوی خوستولم د شوی دا ټوله خاطه د اوس پاکه شوله خو دا پاکه شوله چې میر وچه کړله المونس په کوای شي په دغه ځای خو تیمم په نشي وای تیمم د پوره کید لګي طیبه چې شاپو کوي دغه خورا او شاپه پکې پستا چې په دې باندې د نجاست سره اثر هم نه یا د مکمل ور وکندله او درنګ تیمم په کوم شي باندې چې کوم شی ور نسیزي نه ایری کوي نه ولې کوي نو په دغه شي باندې تیمم شي دا جایز وي په لرګي تیمم نشي وای په رنج تیمم نشي وای په وسپنه تیمم نشي وای دګار دا کونه دا او درنګ خنداک تا یا په دغه شی مثلا خوره پریوتله ګردالو شتي ټول لوسی کړکاو نو ته بیا تیمم کې یو نیت پکې فرض ده او دوسه کې نیت چې دا فرض نه ده سنت ده تیمم دې پوره بخماخه نیت چې دا غا کوي نویت ان اتیمم لرفع الحدث ولاستباحه الصلاه زه نیت ته تیمم کوم د پوره دې ختمولو د بیا ودسای او د پوره د جایزولي د المنز پښتو کې به داسې کوي شي فامسحوا بوجوهکم وایدیکم او درنګ دوه لسونه په مځکه ویل یوري د مخ ته پوره او یوري د لسونه څنګه دي پوره فامسحوا بوجوهکم پس سه مساو کوي بوجوهکم په خپل مخونو باندې و ایدیکم او په خپل لسونو باندې من هدی دینا ما یرید الله ليجعل لكم من حرج الله ارادان لري تاسو باندې وګرځي من حرج دي تنگینا ولكن يريد ليطهركم لیکن الله پاک اراده لري دي خبره ليطهركم چې تاسو شپاک کې د عبادت سین او د ګناهونو نه وليتم نعمت علیکم او د دې پر چې الله پاک پورا کې خپل نعمت علیکم په تاسو باندې الله پاک اسون احکامات درکړل مخکې امتونو باندې غسل جنابت سړی باندې وړي یو وری ولم به بس پاک شوي مخکې امتونه به ووري ور باندې لازم او ووري نه لمبیدل او درنګ شوشتا کپڑا دی صفا کپڑا دی قیمتي کپڑا دی نو پلیته شولا ایوینه کترا په لګیدله د متیازي کترا په لګیدله نو وای وینځا یوري په پوچو نه چوڑی کا چې نور کترې وینه نه چیږي بیا په پوچو نه چوڑی کا بیا په پوچو دریوري په دې طریقه باندې وینځه بس پاک شولا د مخکې امتونو کپڑې چې دا په وینځلو باندې نه پکېدلې هغه کوم پلیت زوی بچنده په کینچای به نه کټکاو او درنګ ګناه په توبه د سینه معاف کړه په تنبیه باندې به سبینه لیکل نو چې دا ګناه کړی دو ولیتم نعمت علیکم لعلکم تشکرون دې پر تاسو الله پاک شکریا ادا کوئ واذکروا نعمت الله علیکم تاسو یاد کوئ نعمتونه دی الله پاک علیکم چې په تاسو باندې کړی دي ومیثاقه الذی او وعده دی الله پاک هغه مضبوطه هغه واسقکم به
چې په هغې باندې مضبوطول تاسې ورباندې کړي په دې باندې اذ قلتم سمعنا په هغه وخت کې تاسې ووایې سمعنا چې موږ اورېدل واطعنا او موږ اطاعت وکړي عمل باندې وکړه واتقوا الله تاسې ډارې شو د الله جل جلاله نه ان الله علیم بذات الصدور بشک سره الله پاک علیم علم ذات بذات الصدور پورا زونو دې سینې باندې چې څه هم په زړه کې دې هم وي الله ته دا هم معلوم دي واخر دعوانا ان الحمد لله